سلامونه. په دې ویډیو کې چې موږ لایف ټریډر انالیسیس نه نیولې تر لایف ټریډ اخیستلو پورې نو ورځنی شروع کوو. دا چې زموږ هفتنی لیکویډیټي ده، دا چې ورځنی ده. دلته چې زموږ ډیلی بیاس وایي چې مارکیټ به بره ځي. زموږ دا چې وایي چې مارکیټ به بره ځي، نو لکه د آی سی ټي ډیلی بیاس ته کتلو سره چې مارکیټ به د دې لیکویډیټي اریز کا دا کندل چې د دې کندل مینس کې کلوزینګ ورکړی دی. دلته چې موږ دا نه فیرالي ګپ هم لرو، دا بیریش اف ای جي هم لرو دلته. نو موضوع چې دی 4 ساعته ده چې 4 ساعته کې څه لرو. دا 4 ساعته چې دی دلته په یو فیرالي ګپ کې دی، دلته بلش اف ای جي دا فیرالي ګپ کې دی. نو ورسره وخی دلته چې دی دا زموږ 4 ساعته دغه دلته هم شته دی فیرالي ګپ. دا زه یو ساعته ته یو ساعته کې چې دی یو ساعته هم چې ده هماغسې دی. دلته فیرالي ګپ کې دی، دلته هم چې دی فیرالي ګپ شته دی، او دلته چې دی دا بیریش فیرالي ګپ چې دی دلته ریاکشن هم ورکړی. ګورئ دلته بیریش اف ای جي دلته چې ښه ډېره لیکویډیټي شته، لکه کم هم نه ښه ډېره. خو فکر نه کوم چې اسیا کې وایستل شي، دا به په نیویارک سیشن کې ایستل کېږي زما په نظر. دلته چې موږ وایو لو ريزيستنس لیکویډیټي ده څه شو څه شوی دا لو ريزيستنس لیکویډیټي ده څه دې شقۍ ته چې دلته څه لرو. دې شقۍ دلته په فیرالي ګپ کې دی، دلته بولش اف ای جي دلته. نو که دې ځینې ریاکشن ورکوي بره لاړ شي، دلته ښه ډېرې لیکویډیټیانې شته، لکه کمې هم نه ښه ډېرې. او ورځنی چارټ هم وایي چې مارکیټ به راځي لاندې، خو رښتیا به راځي. نو زه 15 دقیقې ته چې دلته څه دي 15 دقیقې کې تور دلته مو ګورو که نه، ځکه دا هم لیکویډیټي ده، ته هم راتللی شي. 15 دقیقې کې دومره خاص څه نشته دي. زه 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې دومره خاص څه نشته. زه دلته وټر بلاک دی، خو هماغه فیرالي ګپ یې ونیسه چې ریاکشن یې ورکړی. داسې وټر بلاک دی که نه، بیریش وټر بلاک. دا کمپیوټر مې کې واره کوي، کېدای شي تاسو ته اواز درسي نه، دا ځکه چې ډېر هم ویډیو ایډیټ پرې روان دی، هم چې دی اپلوډ پرې روان دی، هم چې دی لږ زور پرې لکه زیات دی دغه دپاره، زموږ دغه دپاره اواز کوي. نو دا چې دی 15 دقیقې دونه خاص څه نشته. زه 3 دقیقې ته چې د ټریډ ځایونه ځان ته پیدا کړو. نو بیسیکلی زموږ چې دی بیاس بولش هم نه راځي، بیریش ورځي. نو دوه رقم ته دی که نه، لکه اوس دلته چې دی سیشن سره موږ ته دغه راکړي کلوز، سیشن سره سیشن نه بغیر نه، سیشن شروع شي دلته کلوز راکړي. دلته چې که کلوز راکړو موږ بای اخلو، وایي رښتیا سل اخلو اخر ډېر زیات. که دلته یې کلوز راکړو د په سر موږ بای اخلو. نو په تمه کېږو چې مارکیټ څه کوي. نو تقریبا 8 دقیقې پاتې چې سیشن خلاص شي. نو دا ځایونه هم لږې لږې لیکویډیټیانې دي، کېدای شي راشي وایي اخلي. خو خیر ګورو چې څه کوي. د خیره 8 دقیقې بعد به چې دی زه ویډیو خلاصه کړم چې مارکیټ څه وکړو. نه 15 دقیقې دغه راکړه چې رانه یاد اوتیا دا دلته فیرالي ګپ لري 15 دقیقې. نو دا ګورئ دلته بره چې دی لیکویډیټي هم شته ښه صحیح. بیریش اف ای جي
دلته د دې نه بې خبر نه وم. څه غواړې پام ورته نه شي که څنګه؟ دلته بل لاندې مې شته دی ګورې دا بولیش فیرالی ګپ. نو زما چې دی دا ټریډ ځایونه مستغیر کوي که نه نو تورې چې نور هم څه نه وي پاتې. دېرش دقیقې هم دلته شته دی. دا ما څنګه نه مارک کړی خو دغه ځایانو ته پام دا چې دی زمونږ 30 دقیقې شو ځکه دا اولني سر کې چې دی سیشن چې خلاصېږي نو دغه ته چې دی فیرالی ګپ ته لیکویډیټي چې وایي یو کلیوال کې ټچ وکړي نو بیا ریاکشن ورکوي هماغه لپاره 30 دقیقې دی دا نو سیده دغه خلاص شو ورغی ګورئ څنګه دلته ټریډ خلاص شو سیده ورغی نو زما په نظر زما په ټریډ ځای دا وي ځکه په هغه ځای باندې شک دی دا نو زما فوکس به ډېر اوس په سیل باندې ځکه چې بره ځایان ډېر قوي ځایانو کې ټچ وکړو لیکوډیټیان یې وایست ګورو چې څه کوي د خیره دا ځای چې دی زما د ټریډ ځای شو دا نو 3 دقیقې شي دلته باره چې دی کلوز ورکړي مارکیټ دغلته یې ونیسه یا دلته یا دغلته دلته به زه بای اخلم او لاندې دپاره چې دی دا ځای شو یا دې ځای کې ښایسته بریک اوټ دغه ورکړي بریک اوټ نو زه چې دی دې ځای کې سیل اخلم نو ګورو چې څه کوي مارکیټ چې ټریډ ورکوي یا نه د خیر سیشن هم شروع شو یو دقیقه مې واوښتله دلته چې دی بره کلوز هم ورکوي د دې بره لکه څنګه چې مخکې زه ټریډ پسې ګرځېدم ما ویلې زه چې دی هلته فلم ګورم نو هغه لپاره مې ایښې ورته پام شوی نو دلته که بره کلوز ورکړي ما ټریډ ایستو خو اوس نه باید ویلم ځکه فیرالی ګپ په دغه ځایانو کې ګوره ښه دې ځای لیکوډیټي وایستله دې فیرالی ګپو کې ټچ وکړو 2 دانو کې لا یو دانې کې نه دی کړی 2 فیرالی ګپو کې ټچ وکړو او راغی لاندې نو ګورئ چې څه کوي دلته دا بلش فیرالی ګپ دی دا چې انورس کړي نو ښه راجوړېږي ځکه دلته داسې پورې هم شک شته چې راشي ځکه چې دلته فیرالی ګپ دی دلته چې دی لیکوډیټیانې دي نو چانس شته دی که دا همدا کنډل چې دی کلوز ورکړي لاندې دغلته دا بیا لکه ښوي راځي ځکه چې دا اوس تقریبا 2 دقیقې او 30 ثانیې 15 دقیقې کنډل ته هم پاتې دي 15 دقیقې ته هم پاتې دي نو ټول چې دی لاندې له ریجکشن سره کلوز ورکړي نو قوي لاندې راتللی شي خو مارکیټ دومره اسانه نه دی او دونه اسانه چې دی چاته ټریډ ورکوي نو په تمه کېږو چې څه کوي مارکیټ زړه مې راته داسې وایي چې دغلته یو دانه ټریډ والا نو تور چې بره کلوز ورکړي نو ریسکي هم دی ښه صحیح ریسکي دی خو زړه مې راته وایي چې دلته یو په یو دغه کېدای شي درکړي تا ته ریسک ریوارډ که تا ته درکړي نو که یو په یو یې راکړم ډېره ده چې یو په یو یې راکړي که نه خو بیا نور برېک ایون ته زمونږ ګورو چې څه کوي ریجکشن یې بله ځینې ښه ډېرې ایستې دي نو زه به هلته دغه وکړم چې بره ما ته کلوز راکړي دغلته دې په سر ما ته کلوز راکړي بس کلوز یې ورنه کړم بس زه ښه دی چې ځکه ذهن دپاره هم ښه دی چې کلوز یې ورنه کړم زه چې 15 دقیقې کنډل چې دی چیرې ځي د خیر چې اوس څه کوي کول لاندې راشي بیا بره کلوز ورکړي بیا زه ټریډ حالم روان دی بره اوس ګورو چې څه کوي د خیر چې ټریډ حالم یا نه ټریډ لاندې را روان دی دلته بریک اوټ ورکړي او یا چې دی دلته دا دوه ځایونو کې دلته به بای حالم دلته به بای حالم دلته سیل ګورو چې مارکیټ څه کوي مارکیټ ډېر ښه را روان دی لاندې نو دلته چې دی ګوره ښه 15 دقیقې هم دلته اوس کلوز ورکوي ګوره 15 دقیقې هم په 2 دقیقو کې رښتیا کلوز ورکوي دا به پرېږدم خیر چې دلته کلوز ورکړي
لاندې کلوز نشته. پرې به چې د لاندې کلوز ورکړي چې نور څه کوي. زما اصلا زړه همدغسې کې والم ځکه چې داسې ځایونو کې ګوره این دغسې پورې لاړو که نه این په اخرنۍ څو ثانیو کې چې دی دلته راغی یعنې غټ ریجکشن و. کله بیا ایستې اوس به وخته یو په یو ریسک ریوارډ چې دی د چا خبر لګېدلی او وخته نو دغه ته په تماشا وم 15 دقیقې ته ځکه اوس ګوره خیال ته ریزن وایم ده نه ډېر شیان زده کولی شي ته نه زما لایف ته نه یې ناست لکه لایف ټریډ ډېر شیان دې زده کېږي. ګوره دلته یې ریجکشن ورکړو دلته یې ورکړو دلته یې ورکړو دلته هم چې دی تقریبا اخرنۍ 3 دقیقو کې چې دی دغسې پورې راغی دغسې نو هماغه دپاره دې ته په تمه شوم. اوس ګوره ښه مارکېټ ایزلي که نه ریجکشن غټ ورکولی شي تر دغسې پورې هم تللی شي هماغه دپاره مې پرېښودو چې لاندې کلوز ورکړي. په تمه مو چې څه کوي مارکېټ. دا د ایم کلوزینګ ما داسې کې ګوره زه دا موبایل کې ټریډ جوړ کوم زه بیا هلته درته ښیم چې څرنګه مې وایست. ګوره ښه زما څلوېښت دلته شو ټریډ دلته دا زما چې دی ټریډ ځای شو دا اوله ټیپي چې ده دلته ده اوله ټیپي او دویمه چې دی دلته دا زمونږ عادي ټریډ شو. نو نور به چې دی پرېږدمه چې څه کوي سټاپ لاس چې دی لږ دغلته نو پرېږدئ چې مارکېټ څه کوي.
وخت جانې ده نه ټي پي چې دا ولګېده ښه ټیټه ریټه ولګېده او سټاپ لاس مې چې دی بریک ایون ته راوړم نو نو ټریډ پرېږدم چې ویډیو ښه راشي د میک په ځای مې ویډیو بنده کړې وبخښئ ما به دلته وي ټي پي څه دلته اوس فیرالي ګپ دی ټول ته معلوم دی دلته فیرالي ګپ دی نو ځینې چې دی مارکیټ ریورس کېدلی شي نو ګورو چې څه کوي او په سټاپ لاس مې چې دی بریک ایون کې دی خیال ته که سټاپ لاس مې ولګېږي بیا هم په ګټه کې دا هم زموږ ټي پي ټیټه ولګېدله الحمدلله دا زموږ ټریډ و د نن ورځې چې درته ښکاري یو په دوه ریسک ریوارډ باندې ښایسته ولګېده نو ویډیو که نوی لایک کړئ حتما لایک کړئ نو ګوره ښه د دې ویډیو به تاسو وایئ چې داسې دی واسې دی د دې ویډیو نه چې دی ډېر شیان زده کېږي واقعیت درته وایم چې څرنګه انالیسس وکړي څرنګه چې دی ټریډ وکړي نو ویډیو لایک کوئ که سبسکرایب نه یې کړی حتما یوټیوب هم درسره سبسکرایب کړئ او دا چې دی زموږ د نن ورځې لایف ټریډ و کامیاب اوسئ او الله پامان